السلام علیکم. یو ځل بیا موږ تاسو ته د فیسبوک د لارې نه د امریکې نه مخاطب یو او نن زموږ پروګرام چې کوم دی هغه د په امریکا کې د بی اس ام اس او پی ایچ ډي اډمیشن او د سکالرشپس حواله سره دی او نن زموږ میلمه محمد اشفاق دی چې کوم الریډي په امریکا کې دی په کلارکسن یونیورسيټي کې پی ایچ ډي کوي. زه به چې کوم دی نن سیشن کې کور کوم چې ما چې کوم دی خپل امریکې ته سفر څنګه سٹارټ کړو، پروسس چې کوم دی موږ څنګه کړو او امریکا کې ما چې کوم دی خپل سکالرشپ څنګه سکیور کړو. نو څه چې ما ایکسپیرینس کړی دغه به زه ستاسو سره هم شیر کوم. نو که دا سټیپس تاسو هم فالو کړئ نو میبي چې تاسو چې کوم دی one will be those guys who will be also studying in America as well. نو راځئ چې ستاسو سره زه خپل ایکسپیرینس شریک کوم. امریکې ته د راتلو ډېرې لارې دي. تاسو چې کوم دی په بزنس ویزا باندې هم راتلی شئ، وزټ ویزا باندې هم راتلی شئ، سټوډنټ ویزا باندې هم راتلی شئ. there are number of ways to reach to USA. نو ما چې کومه لاره USA ته د راتلو فالو کړې وه هغه زما چې کوم دی سټوډنټ ترو باندې راغلم سټوډنټ ویزا باندې. سټوډنټ ویزا چې کوم دی د هر یو د سټوډنټ ویزا د بزنس ویزا یا د وزټ لپاره د هر یو چې کوم دی خپل ډیفرنٹ ریکوایرمنټس دي. هغه ریکوایرمنټس چې ته فل کې نو after that you will be able to reach to USA. نو په هغې کې چې کوم دی اوس که ته ایز ا سټوډنټ راځې نو ایز ا سټوډنټ چې کوم دی تا ته پکار دي چې په یو اس اے کې چې کوم دی ته ایډمیشن سکیور کې ان any universities. یو اس اے کې سراؤنډ اباؤٹ چې کوم دی 5000 plus universities دي. In any of university if you get admission so you will be in the USA. دغه شانتي سیم چې کوم دی ما چې کوم دی کلارکسن یونیورسيټي ته اپلای وکړله او په هغې کې چې کوم دی ما خپل ایډمیشن چې کوم دی سکیور کو او زه چې کوم دی یو اس اے کې نو اوس چې کوم دی ته چې کوم دی خپل سټډي سټارټ چې کوم دی هغه ته د انډر ګریډ لیول نه هم اخیستی شي، د ګریجویټ لیول نه هم اخیستی شي اینډ سو آن چې کوم دی ته جاب نه هم راتلی شي. خو سپیسیفکلی موږ چې به کوم دی ټارګېټ کو هغه انډر ګریډ لیول او ګریجویټ لیول باندې به ټارګېټ کو. انډر ګریډ لیول باندې چې کوم دی د موسٹ امپورټنټلی تھنګ چې کوم دی که نه کوم موږ سپیشلی پاکستان نه موږ فارن کنټریز ته سټډیز لپاره راځو نو زموږ لپاره چې کوم مسله ده هغه د فاینانشل ایډ مسله وه. لکه چې موږ دلته سټډي کوو نو آیا زموږ سټډي به فاینانشلی څوک سپورټ کړي نه، ځکه چې زموږ ملک چې کوم دی هغه غریب کنټریز دی نو موږ په ایجوکیشن باندې دومره نشو انویسټ کوی چې یاره موږ چې کوم دی پر سیمسټر پر ایئر چې کوم دی $56,000 چې کوم دی هغه په ایجوکیشن باندې انویسټ کوو. نو دا چې کوم دی دغه شانتې زموږ دپاره یو ډېر غټ رقم جوړېږي. نو د هغې لپاره ښه خبره ده چې یاره موږ ځان ته داسې ریسورسز وروسته فنډینګ وکړو چې څوک چې کوم دی زموږ ایجوکیشن چې کوم دی هغه هایر کړي. نو په انډر ګریډ لیول باندې سکالرشپ چې کوم دی هغه لږ داسې وګڼئ چې یاره لږ ګران دی، ځکه چې انډر ګریډ چې کوم دی دلته ایون چې کوم خپل سټوډنټس دي هغه هم چې دلته په انډر ګریډ باندې لیول باندې سټډي کوي د هغوی یا سیلف سپانسر وي، خپله پیسې پیمنټ کوي یا چې کوم دی د بینکس نه چې کوم دی یا فیډرل لونز اخلي. نو هغوی ته چې کوم دی آلموسټ یا یونیورسټي چې کوم دی کوم خپل سکالرشپس وي هغې ته مطلب سکالرشپ یو سپیسیفیک کسان ته ملاوي، خو موسټلی چې کوم سټوډنټس دي هغوی چې کوم دی لونز اخلي یا چې کوم دی خپل سیلف سپانسر وي. نو که ان کیس په انډر ګریډ لیول باندې تاسو سټډي کول غواړئ نو ستاسو لپاره به همدغه وي. که ان کیس تاسو دومره مالي طاقت لرئ نو any یونیورسټي چې کوم دی تاسو ایډمیشن اخیستی شي د هغې چې کوم دی د انډر ګریډ لیول چې کوم ریکوایرمنټس دي په هغې کې چې کوم زموږ سره اولنی سټیپ دی چې تاسو چې کوم دی any یونیورسټي ته چې کوم دی هغه به تاسو چې کوم دی فارم جمع کوئ. دا چې کوم دی سټیپ 1 دی. نو په هغې کې چې کوم دی 2 ویز سره چې کوم دی تاسو خپل فارم جمع کوی شي. یو چې کوم دی سپیسیفکلی دیټ یونیورسټي like which ما چې کوم دی سلایډ کې څنګه منشن کړی چې کلارکسن یونیورسيټي فرشمن اپلیکیشن رائټ دا اپلیکیشن چې کوم دی دا به صرف سپیسیفیک کلارکسن یونیورسيټي ته وي. او کو نه
ان کیس تاسو چې کوم دی سم ادر یونیورسيټیز هم ټارګټ کړی وي نو هغه چې کوم دی تاسو د کامن اپلیکیشن په ترو باندې کوي چې کامن اپلیکیشن کې چې کوم دی تاسو اپلیکیشن به almost ما exact figure پته نشته خو زه به داسې ووایم چې at least 50 یونیورسيټیز دي نو هغې 50 یونیورسيټیز ته چې به کوم دی ستاسو چې کوم دی اپلیکیشن جمع شي بیا چې په کوم میرټ کې تاسو راغلی نو په هغې کې به چې کوم دی تاسو ته اډمیشن میلاو شي سټیپ 1 چې کوم دی ستاسو اپلیکیشن دغه چې کوم دی جمع کول دي بیا شپږ څه په دغه کې دا کوم چې تاسو دا دوه قسمه اپلیکیشنز دي کنه کامن او که تاسو لږ بیرته مننه کلارکسن یونیورسيټي فرشمن او کامن اپلیکیشن تاسو ویل چې لکه فرشمن مطلب دا چې کوم سپیسیفیک کلارکسن یونیورسيټي ته اپلای کوو اصل کې فرشمن دا لکه کامن اپلیکیشن دیو بس څنګه د یو یونیورسيټي د هر یونیورسيټي داسې سیستم دی کنه نه کامن اپلیکیشن کې چې کوم دی at least 50 to 100 کالج یونیورسيټیز دي چې کوم دی هغې ته به دا ایز ا سنټرل یو کامن اپلیکیشن راشي یو سنټرل پوینټ ته رایټ هغې نه پس چې کوم دی چې کوم یونیورسيټي چې کوم دی هغې که تا ته اډمیشن درکو نو هغه چې کوم افټر دیټ ته چې کوم دی هغه یونیورسيټي جاین کوی شي او کلارکسن یونیورسيټي فرشمن چې کوم دی دا صرف ته سپیسیفیکلی کلارکسن یونیورسيټي ته اپلای کې نو که ان کیس تا ته چې کوم دی کلارکسن کې اډمیشن میلاو شو دیٹ از ګډ کلارکسن کې راته میلاو نه شو نو ادر چې کوم کالجز دي د هغې اپرچونټي به ستانه مس شي دا د کلارکسن خو یو کیمپس دی که نه که دا لکه نورې ډفرنټ یونیورسيټي مطلب یا لیټ سپوز یا بالکل دغه شانتې مثال په طور کې کامن اپلیکیشن کې به تاسو ته کیلیفورنیا سټیټ یونیورسيټي شي دلته چې کوم دی د سنی سټیټ یونیورسيټیز کو تاسو چې کوم دی نوم اورېدلی وي د سټیټ چې کوم سټیټ یونیورسيټیز د هغې په ترو که تاسو اپلای کړئ نو هغې چې کوم څومره نورې ادر یونیورسيټیز دي نو هغه به هم تاسو چې کوم دی کنسیډر کړي نو د دې مطلب دا شي لکه دا کامن اپلیکیشن په هر یونیورسيټي کې لکه دا رول دی د هر یونیورسيټي که نه یو فرشمن یو کامن آی تھنک د هغوی په ویب سایټ باندې د هغوی په ویب سایټ باندې دواړه آپشنز چې کوم دی ته اویلیبل دي ته د کامن اپلیکیشن په تر باندې هم اپلای کوئ د فرشمن په اپلیکیشن باندې هم اپلای کولی شي صحیح ده جی اپلیکیشن تاسو فایل کو هغې نه پس چې کوم دی ریکوایرمنټس دي نو د کلارکسن یونیورسيټي چې کوم دی د انډر ګریډ لیول لپاره ستاسو کوم سیکنډري سکول سرټیفیکیټس دي هایر سیکنډري سکول سرټیفیکیټس هغه به ورته جمع کوئ او 2 لیټرز اف ریکمنډیشنز دا چې کوم دی او ورسره چې کوم دی دا ټیسټ چې کوم دی سیټ ټیسټ او اے سی ټي ټیسټ چې کوم دی دا کلارکسن ایکسپټ کوي نو دا چې کوم دی آپشنل دی کو ان کیس تاسو سره د سیټ ټیسټ سکور وي او تاسو چې کوم د اپلیکیشن فارم کې اډ کو نو دا به تاسو ته ویټیج درکړي ایکسټرا ویټیج درکړي نو ښه خبره ده کو ان کیس نه وي نو څه مسله خو نه ستاسو اډمیشن پروسس به نه افیکټ کېږي کو نه وي راسره نو دا به ستاسو یو پلس پوینټ وي او بل چې کوم دی د انګلیش پروفیشنسي ټیسټ چې کوم دی هغې کې چې کوم دی دا یو انټرنیشنل سټوډنټس لپاره دا چې کوم دی ریکوایرډ دی نو په هغې کې زموږ سره چې کوم دی په انګلیش پروفیشنسیز کې چې کوم دی ټاپل راځي آیلټس راځي ډولینګو راځي او پی ټي چې کوم دی دا ټیسټ راځي د هغې چې کوم دی د ټاپل 80 سکور زموږ ته پکار دی د آیلټس 6.5 ډولینګو ټیسټ چې کوم دی 105 سکور پکار دی او د پی ټي چې کوم دی 56 پکار دی یو خبره دا ده چې آی تھنک چې موسټ اف د آډینس ویل نو اټ دیټ چې پاکستان چې کوم دی هغه په انګلیش سپیکینګ کنټري کې نه راځي نو دا ټیسټ چې کوم دی دا زموږ دپاره خامخا مطلب پکار دی نو اوس کو ان کیس یو کس ته چې کوم دی آیلټس مشکل لګي ټاپل ورته مشکل لګي نو هغه لپاره چې کوم دی دا دوه ادر آپشنز هم دي ډولینګو چې کوم ټیسټ دی هغه هم ورکوي شي پی ټي چې کوم دی ټیسټ هم ورکوي شي نو موسټلی سټوډنټ چې کوم دی یو ایس ته چې کوم دی زما چې څومره مطلب نور کسان سره جان پہچان شوی دی نو هغوی چې کوم دی آیلټس او ټاپل اسکیپ کړی دی او ډولینګو ټیسټ باندې هم راغلی دي ډولینګو ټیسټ چې کوم دی ډېر اسان طریقې سره مطلب چې کوم دی آی تھنک چې اډمیشن دغه چې کوم دی دا فی چې کوم دی هغه هم کم دی ایز کمپیر ټو ادر د پی ټي ټیسټ باره کې ماته څه دومره معلومات نشته نو آی تھنک چې د ګوګل چې کوم دی زموږ سره ډېر هیلپفل دی په معلومات حاصلولو کې نو که تاسې کوم دی دې باره کې سرچ کړئ تاسو معلومات میلاو شي خو ډولینګو ټیسټ چې کوم دی ماته چې دومره پته ده آنلاین ټیسټ دی او چې کوم دی کله چې تاسو د هغې ویب سایټ ته لاړ شئ نو
ایون چې کوم دی تاسو په هغې کې ورکړئ چې کومه یونیورسټي چې کوم دی ډولینګو ټیسټ ایکسپټ کړي او کومه نه ایکسپټ کړي. نو آلموسټ ما چې خپل څومره دغه کړی کله انفارمیشن کلیکټ کړو نو آلموسټ 1800 یونیورسټیز ان د یونایټډ سټیټ دي چې هغوی چې کوم دی ډولینګو ټیسټ چې کوم دی هغه ایکسپټ کړي. بل دا چې فیس چې کوم دی هغه آلموسټ $49 دی as compared to IELTS which is $200 around about that. کله چې I think چې ما ورکوي وخت کې خو $200 خو اوس راته پته نشته چې اوس کېدای شي مهنګایي سیوا شوې ده تر ګلوبل وجه نه کېدای شي هغوی هم څه فیس میس چې کوم دی سیوا کړی وي. خو په ان کیس تاسو سره آیلټس نه وي نو تاسو کوم دی د ډولینګو اپشن هم اویل کولی شئ. تاسو کوم دی once you have all these certificates, letters of recommendation, IELTS and each and everything, هغې نه پس کوم دی ستاسو به admission announce کېږي چې where you are accepted or not. که admission in case تاسو accept شو نو یو خو به تاسو ته لیټر اف کنفرمیشن راشي چې یاره چې کوم دی ته کلارکسن یونیورسټۍ ته ایز انډرګریډ سټوډنټ یا ګریډ سټوډنټ چې کوم دی هغه ته اډمټ شوې. د دغې سره چې کوم دی ستاسو ته به یو فارم ایشي شو I-20 فارم ورته وایي. هغه چې کوم دی ستا به پروف وي په هغې کې چې کوم دی ستا فاینانشل سپورټ چې کوم دی آیا چې کوم ستا چې کوم سټډیز سپورټ کوي هغه ته سیلف سپورټ سټډي وي هغه ته په سکالرشپ باندې سپورټډ وي څوک چې کوم دی ستا سټډیز سپورټ کوي د ان د USA. نو په I-20 کې چې کوم دی ستا پوره ډیټیل چې کوم دی انفارمیشن هغه به شو شوي وي. نو I-20 سره چې کوم دی که ان کیس ته سیلف سپورټډ سټوډنټ یې نه ته چې کوم دی خپل فاینانشلس چې کوم دی هغه چې کوم دی ډاکومنټس به شو کوې یاره چې فار 1 year چې کوم دی زما سره بینک کې دومره اماونټ دی او دا چې کوم دی دا به زه د خپل سټډیز دپاره او کوم چې کوم دی زه رهایش وغیره لپاره دا به چې کوم دی زه دا سپینډ کوم. هغه یو سپیسیفیک اماونټ دی وچ ویریز فرام یونیورسټي ټو یونیورسټي چې هغه ته څومره سپورټ کوي ما ته سپیسیفیک پته نشته خو زما کیس کې چې کوم دی لہٰذا ما ته چې کوم دی یونیورسټي طرف نه سکالرشپ او هغوی چې کوم دی په هغې کې ایچ اینډ ایوری ډیټیل چې کوم دی مینشن کړی چې یاره دلته به د سکالرشپ په مد کې دومره روپۍ میلاویږي هاوس الاونس به ورته دومره میلاویږي او ټیوشن فیس چې کوم دی هغه به ورته دومره میلاویږي. نو ایچ اینډ ایوری ډیټیل چې کوم دی هغه ستا په I-20 فارم کې شیر کړی وي او I-20 فارم چې کوم دی دا ستا لپاره موسټ امپورټنټ ډاکومنټ دی. کله چې ته USA ته انټري کې نو دا چې کوم دی دا I-20 فارم چې کوم دی دا به ستا چې کېږي وداوټ I-20 فارم به ستا سره ویزا ویلډ وي او د دې نه بغیر چې کوم دی تا ته انټري چې کوي دغه مطلب امپاسبل ده. نو سو I-20 فارم چې کوم دی افټر اډمیشن دیټ پلی ا کی رول. سو I-20 فارم چې تا ته میلاو شو او بیا چې کوم دی هغې نه پس چې کوم دی ته امبیسۍ ته تللی شي خپل ویزې دپاره اپلای هم کولی شي. Once you get your I-20, so that's the golden key to open each and every step for you to come to the United States. That's all. مطلب چې دا د اپلیکیشن فارم جمع کړه خپل چې کوم دی د IELTS او د IELTS او د سیټ چې کوم دی سکورس کوم سرټیفیکیټس هغه چې ته جمع کړې نو تا ته چې کوم دی اډمیشن اناونس شي چې I-20 فارم تا ته راغی بیا چې کوم دی امبیسۍ کې اپاینټمنټ بک کړه او ویزا چې کوم دی اپلای کړه. سیم پروسس چې کوم دی دا د ګریډ سټوډنټ لپاره هم دی اپلیکیشن فارم جمع کول دی خو سمپل چې کوم دی دلته لیټل بټ چې کوم دی ډفرنس چې کوم دی هغه زموږ سره د GRE دی نور چې کوم دی IELTS شو ټاپل شو هغه چې کوم دی ستا پکار وي. بل دا چې ته چې کوم دی obviously ته په هائی لیول اف ایجوکیشن اچیو کې مثال به طور ماسټرز یا PhD نو هغه چې کوم دی ستاسو نه چې کوم دی پرسنل سټیټمنټ هم غواړي او ستا چې کوم دی ریزومې دا به هم درنه غواړي اټلیسټ چې لکه هغوی تا جج کړي چې آیا آر یو کیپیبل اف pursuing the higher studies or not. So personal statement کې چې کوم دی ستا به مثال به طور کې briefly به یاره چې کوم دی خپل ځان ډسکرایب کړي چې what I did before زما چې کوم دی فیوچر گولز دي دا چې کوم دی هغه خپل پریویس سټډیز باره کې دا چې کوم سلیکټ ډېر ریسرچ کړي د هغې په باره کې به مثال په طور کې 250 نه وایي 500 ورډس کې به ولیکئ. اپلیکیشن فی چې کوم دی د انډرګریډ لپاره نشته نو هغه خو خبره اینی کس چې کوم دی اپلای کوي شي د هغې لپاره او په ګریډ لپاره چې کوم دی اپلیکیشن فی $50 دی خو سم ټایمز چې کوم دی یونیورسټیز چې کوم دی اپلیکیشن فی ویو کوي مثال په طور کې I think before starting each semester
universities چې کوم دي some seminars arrange کی چې را څنګه به تاسو admission secure کوئ in Clarkson University یا some other university نو چې ته هغه seminar attend کړې نو on the basis of that ستا چې کوم دی application fee waive off کېدای شي I think ما چې کله apply کړل نو ما ته waive off کړو خو that was due to corona ما چې کوم دی کرونا د وجې نه چې کوم دی هغه ټایم چې کوم دی ما ته application fee waive off شو نو دا څه دومره مسله نه ده another important thing چې GRE هم ماته چې کوم دی waive off شوی وه خو چې کوم English proficiency test دی مثال په تور کې IELTS or TOEFL or Duolingo هغه چې کوم دی هغه چاته هم نو waive off کېږي ایون چې کوم دی ما د هغې لپاره ریکویسټ کړی خو ماته هم نو waive off کړی GRE چې کوم دی هغه ما پروفیسر ته ریکویسټ کړی نو پروفیسر چې کوم دی بیا ګریډ سټوډنټ ته چې کوم دی ریکویسټ وکړو چې مثال په تور کې د دې کس سره ما انټرویو شوی د انالیټیکل سکلز چې کوم دی سترانګ انالیسس کوي شي نو لهذا GRE چې کوم دی ماته په هغې بیس باندې چې کوم دی waive off کړی وه نو که استاد سره چې کوم دی ان کیس بل خبره ده چې requirements چې کوم دی یونیورسټي ټو یونیورسټي ویری کېږي a lot of university اوس چې کوم دی I think یو دوه ملګري ما سره کنټیکټ نو currently هغوی اپلای کوله کیمستري انجینرینګ ډپارټمنټ ته نو نن سبا چې کوم دی د یونیورسټي چې کوم دی for the fall intake سوري د فال انټیک چې کوم دی هغوی چې کوم دی GRE waive off کړې ده نو ستاسو مثال په تور کې که تاسو د یونیورسټي ویب سایټ وزټ کړئ نو په هغې کې به چې کوم دی تاسو ته ایچ اینډ ایوریثینګ چې کوم دی هغوی به تاسو ته مینشن کړي چې آیا موږ GRE waive off کړې ده یا چې کوم دی still we need GRE what are the requirements for a specific program each and everything چې کوم دی هغه په ویب سایټ باندې مینشن شوي خو لږ دا دی چې لږ به پسې مطلب sometimes چې کوم دی تا ته انفارمیشن ډېر په اسانه سره ملاوي sometimes you have to do work a little bit hard for that to find that specific information the same process تاسو ته چې کوم دی admission کو سکیور شي نو بیا تاسو ته چې کوم دی I-20 فارم برته ایشو شي I-20 فارم کې سیم کیسه به راځي آیا تاسو چې کوم دی سیلف سټډي پر باندې راځي یا چې کوم دی تاسو ته سکالرشپ ملاو شوی دی نو ډېر خلک چې کوم دی هغه ما چې مطلب ایون دلته ډېر خلک ته ایون په سیلف سټډي باندې هم راځي مطلب خپل چې کوم دی بینک سټیټمنټ شو کی فاینانشل سپورټ شو کی خو ډېر چې کوم کسان دي نه کو ان کیس تاسو یې چیرې زموږ دومره دغه نه کې وس کې چې سټډي نشو کوی نو بیا چې کوم دی ستاسو لپاره ښه آپشن چې کوم دی هغه چې کوم دی خپل سټډیز چې کوم دی هغه سپانسر کې تھرو سکالرشپ نو هغې کې چې کوم دی نمبر اف ویز دی چې کوم دی موږ خپل سټډیز چې کوم دی هغه سپانسر کوی شو یو چې کوم دی تھرو ټیچینګ اسسټنټشپ دی یو چې کوم دی ریسرچ اسسټنټشپ دی فل برایټ سکالرز دی او یو چې کوم دی پاک US نالج کوریډور دی نه دې باره کې به زه لږ تاسو ته انډیپلی معلومات داسې درکړم چې ټیچینګ اسسټنټشپ دا چې کوم دی ته چې کوم دی یونیورسټي چې کوم دی تا ته سکالرشپ چې کوم دی سپورټ پرووایډ کوي نو ان ریټرن ته به دې کې څه کوي چې لیټ سپوز چې کوم دی یو آر اپلاینګ فار ا میتھمیټکس ډپارټمنټ رایټ سو میتھمیټکس ډپارټمنټ ته کوته اپلای وکړه نو هلته به چې کوم دی ته یو سپیسیفک پروفیسر سره چې کوم دی د انډر ګریډ سټوډنټس چې کوم دي د هغوی دپاره به هغوی ته کوم هوم ورک اساینمنټس میلاو شي کوم پروجیکټ میلاو شي نو هغې کې به سره ته هیلپ کوي سمټایمز چې کوم دی انډر ګریډ سټوډنټس ته مثال په تور کې یو پروبلم سالو کولو کې مسله راځي نو هغې کې چې کوم دی هغه به چې کوم دی سټوډنټس چې کوم دی هغې هیلپ کوي یا مثال په تور کې پروفیسر انډر ګریډ چې کوم سټوډنټس دی هغه پروفیسر سره ټرمز پروجیکټ کوي نو په ټرمز پروجیکټ کې به ته هیلپ کوي پروجیکټ کول مطلب دا چې یاره ته به ته اټلیسټ صرف دا راخوې یاره دا سټیپ وکړې نور چې کوم دی هغه به د سټوډنټس کاري چې هغه به کوي نو ټیچینګ اسسټنټشپ کې به دا چې ته به د یونیورسټي چې کوم دی هغه به تا ته سکالرشپ درکوي خو ته به چې کوم دی ان ریټرن دیټ ته چې کوم انډر ګریډ سټوډنټس ته څه ناسه چې کوم دی یا به ورته اساینمنټس کې هیلپ کوي یا به ورته پروجیکټس کې هیلپ کوي ایکچولی ته چې کوم دی پروفیسر چې کوم دی هغه اسسټ کوي په چې کوم دی سټډیز کې دغې سره ورسره ته چې کوم دی خپل ریسرچ ورک هم کوی شي ریسرچ اسسټنټشپ چې کوم دی دا لایک چې څومره پروفیسرز دي ان یونیورسټیز هغه چې کوم دی ګرانټس ته اپلای وکړي ډپارټمنټ اف انرژي دی NSF ته دلته نو هغې نه چې کوم دی هغوی ته خپل چې کوم دی ګرانټس میلاو شي نو هغې ګرانټس چې کوم دی پروفیسر څه وکړي سټوډنټس هایر کړي نو په ریسرچ اسسټنټشپ کې به چې کوم دی ته صرف چې کوم دی پروفیسرز دپاره
پروفیسر د لپاره به ریسرچ ورکې هغه ته چې کوم پروجیکټ ملاو شوی د هغې کمپلیشن چې کوم ټایم لاین دی د هغې چې کوم آوټپوټ چې هغه د کوم دی ته به ډایرکټلی چې کوم دی پروفیسر ته رپورټ کې خپل سټډي سره ستا چې کوم دی دې کې دا کار نشته چې یاره چې انډرګریډ سټوډنټ ته څه مسله ده هغه زه حل کړم نه د اونلی فوکس اوور هیر ویل بي یور ریسرچ ورک نو ستا چې کوم دی دلته به چې کوم دی هر څه چې کوم دی هغه به په خپل ریسرچ باندې اونلی فوکس وي که ان کیس ستا سره چې کوم دی ټیچینګ اسسټنټ ټي شپ یا آر شپ راته میلاو نشي نو سم ادر اپشنز هم چې کوم دی فول برایټ دی پرون ما کتل آی تھنک چې فول برایټ چې کوم دی هغه اناونس شوی دی د 2023 انټیک لپاره او فول برایټ هم چې کوم دی زموږ لپاره ډېر ښه اپشنز دی او ورسره چې دی پاکستان یو اس نالج کوریډور دا هم چې کوم دی یو ډېر ښه اپشن دی د ګورنمنټ اف پاکستان چې کوم دی انیشیټیو اخیستی دی چې څومره مطلب د ګریډ سټوډنټ لیول دی ماسټرز د لپاره نه سپیسیفیکلی پی ایچ ډي لپاره هغوی چې کوم دی ستا سټډیز چې کوم دی ګورنمنټ اف پاکستان چې کوم دی هغه سپانسر کوي نو دا چې کوم دی زموږ لپاره یو ښه چې کوم دی اپشنز دي نو لہذا خو خپله په آر شپ باندې ریسرچ سیسټم یم زما چې کوم دغه دی ریسرچ د مثال په توګه چې کوم پروجیکټ باندې ریسرچ کوم هغه چې کوم دی ډایرکټلی پروفیسر ته چې کوم دی هغه زه رپورټ کوم او هغه چې کوم دی بیا چا نه چې مثال په تور کې کوم ډپارټمنټ نه هغوی چې کوم دی پروجیکټ اخیستی نه هغوی چې کوم دی خپل آوټپوټ چې کوم دی یاره موږ دې طریقې سره دا مسله ټیکل کو او دا دغه دی خو دیټس آل فرام ما چې کوم ایکسپیرینس کړو د یو اس ته د راتلو د پروسس هغه ما ستاسو سره شیر کوم او ډاکټر صاحب کو ډېره مننه یاره زه به زما خپله یو دوه درې دغه دي پکې کوېسچنې دي او نور بیا ملګرو چې کوېسچنې کړي هغه هم دغه کو انسر کو یو خو تاسو دغه خبره وکړه د ټیچینګ اسسټنټ او د ریسرچ اسسټنټ نو ټیچینګ اسسټنټ یونیورسټي شوه ریسرچ د پروفیسر پروجیکټ شو نو آیا سټوډنټ چې کله رابطه کوي نو د به د پروفیسر سره مخکې رابطه کول غواړي وکړي که نه پروفیسر اکسپټنس پکې پکار دی که نه که پرس که دی صرف په ټیچینګ اسسټنټ راځي یاره زه خو به دا وایم کو ټیچینګ اسسټنس ته راځي نو هغه دا دی کو هغه obviously مثال په توګه کې چې کله ته ټي شپ باندې راشي نو ټي شپ چې کوم دی د 1 year دپاره وي صحیح ده نو افټر 1 year چې کوم دی بیا به چې کوم دی ته ځان له اګین چې کوم دی پروفیسر ګوري چې یاره هغه ماته آر شپ راکړي نو زه خو به درته دا وایم چې ښه خبره دا ده چې کو چېرته مثال په طور کې اپلای کوئ هغه کو یو اس دی ساوت کوریا دی جاپان تایلند ایچ کنټري دی نو ښه خبره ده چې سړی اول د پروفیسر سره کنټیکټ وکړي ځکه ایون کو ته ټي ای هم یې تا ستا لپاره چې کوم دی سوپروایزر پکار دی چې ستا چې کوم دی په ریسرچ کې تا ته ډایرکشن درکړي چې هغه چې کوم دی تا سوپروایز کړي نو زه به درته دا وایم چې یاره ښه خبره دا ده چې ایون کو ته ټي شپ لپاره اپلای کوې او که ته د آر شپ لپاره اپلای کوې چې سټل چې کوم دی هغه چې ستا لپاره پروفیسر چې کوم وي هغه ښه وي خو ټي شپ کې به لږ دا وي چې ستا لپاره به دغه دی چې ستا لپاره به ټایم مینیج کول چې کوم دی لږ ډیفیکلټ وي هغه داسې چې مثال په طور کې ته به خپل ریسرچ ټایم ورکې او خپل دا چې کوم انډرګریډ سټوډنټس دی هغوی ته به هم ټایم ورکې نو هغه چې کوم دی لږ لیټل بیټ چې کوم دی ډیفیکلټ وي ان ټایم مینجمنټ او آر شپ چې کوم دی هغه ستا سره صرف ورسره په ټي شپ کې مطلب ته خپل کلاسز هم اخلي کورس ورک کلاسز نو په آر شپ کې چې کوم دی ښه خبره ده په هغه کې چې دی به صرف په خپل ریسرچ ورک او کلاسز نو ان بوث کیسز زه خو به خپل سجیشن دا درکړم چې یاره پروفیسر چې کوم دی هغه پکې ډېر امپورټنټ رول چې کوم دی اپلای کوي مست دی ځکه چې زما آی تھنک چې زموږ یو ملګري اپلای کوله ایون هغه چې کوم دی په ایچ ای سی د پاکستان یو اس نالج کوریډور چې کوم دی په دې بیس باندې اپلای کوله سټل چې کوم دی د هغه اډمیشن چې کوم دی هغه ریجیکټ کړی او هغه چې کوم دی پروفیسر کنسنټ ورسره نو سوپروایزر ورسره نو لایک سم ټایمز چې کوم دی دلته سټوډنټس راشي نو مثال په طور کې یونیورسټي ته هم پکار دي چې هغوی به سټوډنټس چې کوم دی هغه به مطلب ګریجویټ کېږي به نو هغوی لپاره مطلب سوپروایزر چې کوم دی هغه پکار دی چې اټلیسټ هغه ورته ډایرکشن ورکړي چې په دې سپیسیفیک د هغه به د ټاپک پکار کړي نو هغه به د یونیورسټۍ لپاره هم فروټفل وي د هغه چې کوم فیوچر دی د هغې لپاره هم فروټفل وي نو ښه خبره دا ده چې یاره پروفیسر در سره وي نو دا به ښه خبره وي صحیح ډېره مننه بله یوه خبره تاسو دا دغه منشن کړي که نه F1 او J1 نو په دې کې لکه پارس که بعضې ملګري زما په خیال چې پاکستاني خو به ټول غواړي چې به یې امریکا کې پاتې شو
نو داسې دغه کومه لار ده چې هغه راشي او دلته که پرس که بیا د خپل سټډي نه بعد هغه جاب کول غواړي یا چې کوم د گرین کارت اخیستل غواړي نو کومه لار ورته صحیح ده داسې خلک یاره لپاره زما مطلب دغه خدا دی آی تھنک F1 او J1 کې چې کوم دی لیټل بیٹ ډیفرنس دی چې J1 چې کوم دی دا موستلی چې کوم دی ایکسچینج سټوډنټ وی رائټ او F1 چې کوم دی هغه چې کوم دی ایدر سیلف سپانسرډ وي یا چې کوم دی د یونیورسيټي نه یا چې کوم دی پروفیسر په کم سکالرشپ په هغه باندې راځي نو کو لانګ ټرم بینیفټس وګوري ناغه د F1 دی او شارټ ټرم بینیفټس چې کوم دی هغه د J1 دی په F1 کې چې کوم دی هغه به تاسو ټف ټایم ملاوي through research work or studies او J1 کې چې کوم دی لہذا مثال به تور کې اوس HST چې کوم دی تاسو فندینګ کوي نو obviously چې کوم دی پروفیسور یاره د خپل فندینګ د کو کار کوي نو هم خبره ده کوله کوي نو هم خبره ده ناغه کې بدای چې تبل لیټل بیٹ ریلیکسي خو دومره به هم ریلیکس نه وي چې مثال به تور کې ځکه چې دلته بیا obviously کو ته سټډي نه کوي نو پروفیسور ریپوټیشن به هم خرابي پروفیسور ول ټاپ ټایم درکې خو دومره ټاپ ټایم باندې درکې څومره چې ټاپ ټایم تاسو سره په ټي شپ کې او په ار شپ کې وي نو ان شارټ چې کوم دی د شارټ ټرم بینیفټس د J1 دی لانګ ټرم بینیفټس چې کوم دی هغه د F1 دی ته چې کوم دی مثال به تر کې کله دی ډیګري کمپلیټ کړل نو ته چې کوم دی افټر دیټ چې کوم دی ډېر لارې کولاوي دي شي مثال په تور کې چې کوم دی ته دلته په انډستریز کې جاب کوي شي ایون چې کوم دی ډیورینګ ډیګري چې کوم دی ته چې کوم دی انټرنشپ ته هم اپلای کوي شي په F1 دا کې په J1 کې هم اپلای کوي شي خو دا غي سپیسیفیک لیمیټیشن شي هغه ته اکیډمیک ټریننګ چې کوم دی اکیډمیک ټریننګ دی او د F1 چې کوم دی هغه CPT دی نو په مطلب دا دی چې ته چې کوم دی F1 چې کوم دی بینیفټس دی او ونس چې کوم دی تا ډیګري کمپلیټ کړل او تاسو چې کوم دی آی تھنک چې په OPT تھرو بیس باندې کوم دی ته 3 ایئرز چې کوم دی هغه بیا ته جاب هم کوي چې تاسو چې 2 ایئر انډستریل ایکسپیرینس وي او د US ډیګري وی سره نو پاکستان چې کوم دی د گرین کارت چې کوم کیو دا هغه چې کوم دی ډیر لیمیټډ دی as compared to India او Chinese چې کوم دی within 2 year you will be a green card holder او تاسو چې once green card وي بیا چې کوم دی next step is the USA passport and I think within 5 year you will be a USA national نو د سیشن دا اوریدو ډیره مننه او زه هم د اشفاق صاحب ډیره شکریا ادا کوم چې خپل د قیمتي ټایم نه د ریسرچ ټایم نه دومره ټایم وستو سلایډز جوړ کړو تاسو ته ګایډنس تر او ان شاء الله په بل سیشن کې بیا ملاویږو تاسو سره تر هغه پورې الله پامان الله حافظ